السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو دوستانو، په نوی ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در زده کړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې ستاسو فیسبوک آی ډي ډیسیبل شي، هغه بیرته کلاو کړئ. د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې ډېر خوندور معلومات درکوم. د دې نه مخکې دوستانو، ستاسو ټولو څخه هیله کېږي چې زموږ په چینل کې که نوي غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ، د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. دوستانو په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه، ویډیو هم لایک کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې موږ فیسبوک آی ډي ډیسیبل شي، هغه بیرته څنګه کولولی شو. دوستانو اول خو دا پېژنو چې موږ فیسبوک آی ډي ډیسیبل کېږي ولې. دلته کې ګورئ، تاسو به یو بروزر ته راشئ. بروزر په ګوګل سرچ کې به ولیکئ فیسبوک اکاونټ ډیسیبل. کله مو چې دا ولیکلو، نو دلته کې تاسو ته اول دا راځي، تاسو ته به ښکاري aim.facebook.com. هغې وروسته تاسو ته که ښکاري هیلپ یې ورسره لیکلی دی، نو په دې ویبسایټ باندې به کلیک وکړئ. دا تاسو ته په اول کې راځي. دلته کې دوستانو تاسو ته داسې اپشن درکوي. دلته کې ستاسو اکاونټ چې ډیسیبل کېږي، د څه شي وجې ډیسیبل کېږي، دلته فیسبوک تاسو ته په خپله لیکلی دي چې که چېرته تاسو یو داسې پوسټ وکړئ چې هغه خلکو خوښ نه شي، په هغه باندې بیا هغه کسان چې کم دي ریپورټونه کوي. ستاسو یو داسې پوسټ وکړئ چې هغه د خلکو خلاف یا داسې د فیسبوک د پولیسۍ خلاف په هغه باندې زیات ریپورټونه وشي، نو د هغې وجې دوستانو ستاسو آی ډي چې کوم دو ډیسیبل شي. بیا یا هغه ریپورټ چې کوم دی اول ریویو ته ځي. چې کله ریویو ته لاړ شي، نو هلته کې فیسبوک وګورئ. که چېرته ستاسو په پوسټ کې څه غلطي کوي، نو دوستانو ستاسو آی ډي ډیسیبل کړي. دوهم دوستانو، که چېرته تاسو په فیسبوک کې داسې نام استعمالوئ چې هغه فیک وي، مثلا سټایلیش نامونه ډېر زیاتې ایډۍ دي چې خلک استعمالوي سټایلیش نام سره، نو داسې نام سره چې هغه ستاسو په آی ډي کارډ کې نه وي، داسې نام سره تاسو فیسبوک آی ډي کاروئ، نو هغې وجه هم ستاسو آی ډي چې کوم ده په ډېرې اسانۍ سره خلک ریپورټ کړي. بیا په اسانۍ سره فیسبوک ډایرکټ ریویو کې، ریویو سره ستاسو آی ډي ډیسیبل شي چې بیا بیرته کولویږي هم نه. دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري دا هغه تاسو ته لیکلی دی، فیسبوک په خپله وایي چې دې وجې نه ستاسو آی ډي چې کوم دي هغه ډیسیبل شي. دلته کې تاسو ته دا اپشن درکوي. دلته کې به تاسو ته لیکلی وي یوز دیس فروم ټو ریکویسټ ا ریویو. په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. اول نه به تاسو په دې بروزر کې چې کوم آی ډي لوګین وي، هغه لوګین به ختم کړی وي. هغې وروسته په دې طریقې سره چې راشئ، دلته کې ګورئ تاسو نه دوستانو په دې طریقې سره زما چې کوم آی ډي ډیسیبل شوې وه، هغه کلاو هم شوه. نو د دې لپاره چې کله تاسو یو آی ډي خراب شي، د دې هغې آی ډي لپاره څه شي ضروري وي، اوس تاسو ته زه دا درپېژنم. دلته کې ګورئ تاسو نه لوګین ایمیل اډرس. که چېرته ایمیل مو نه وي ورکړی پکې، نو دلته کې د موبایل نمبر ورکړئ. هغې وروسته ستاسو به نام ورکوئ. د فیسبوک آی ډي کې مو چې کوم فول نام وي، هغه نام به ورکوئ. خو که چېرته تاسو په فیسبوک کې نام ورکړی وي او ستاسو په کارډ کې هم مغه نام وي، نو بیا تاسو کولی شئ چې خپله آی ډي بیرته کلاو کړئ. ګورئ دوستانو دلته کې یور فول نام یې درته لیکلی دی، تاسو به خپل نام ورکئ. بیا به په چوز فایل کې یو تصویر تاسو واخلئ د شناختي کارډ نه، یا ستاسو سره کم د ګوډې لیسنس کارډ وي یا بل داسې کارډ وي، نو د هغې نه به تاسو یو تصویر اخیستی وي. هغې دلته کې به هغه انتخاب کړئ. خو په یاد لرئ چې په کارډ کې هم هغه نام ضروري دی کم نام چې ستاسو د فیسبوک آی ډي و. هغې وروسته دلته کې په چوز فایل کې به تاسو هغه تصویر انتخاب کړئ. هغې وروسته به سینډ کړئ. دوستانو دلته کې تاسو ته چې کوم دی سینډ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو بیا کولی شئ چې ستاسو آی ډي چې کوم ده په 2 ورځو کې یا په 1 هفته کې یا 2 هفتو کې یا کیدای شي 1 میاشت هم ونیسي. نو په دې کې به حتما تاسو ته کوم آی ډي چې ده چې ستاسو دا هر څه صحیح وي، هغه به بیرته کلاو شي. ګورئ دوستانو دلته کې لاندې به تاسو ته ښکاري. په دې باندې که موږ کلیک وکړو، دلته کې راشو، په دې اپشن باندې کلیک وکړو. زه دلته کې تاسو ته درښیم. دلته کې تاسو ته ټول هغه آی ډي کارډ یې درښودلی دی چې په کوم آی ډي کارډ نه تاسو تصویر ورته اخیستی شئ، ورلیږلی شئ. دلته کې ټول تاسو ته ښکاري. دا کارډ کې چې کوم یو کارډ تاسو سره وي، په هغه کارډ باندې تاسو خپله آی ډي بیرته کولولی شئ. نو دا وه نننۍ ویډیو دوستانو. هیله در څخه کېږي د ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. که چېرته دا ویډیو د فیسبوک څخه ګورئ، نو فیسبوک
پیج هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.